بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم و رحمت الله. په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. نن زموږ په اکاونټینګ کې درس په ډبل انټري سیستم باندې ده. ګورئ ډبل انټري سیستم په دې درس کې به موږ تاسو تشریح کوو، همدا ډول رولز اف ډیبټ او کریډټ باندې به خبرې وکړو. لومړی راځو د ډبل انټري سیستم تعریف یا انټروډکشن ته. اکاونټینګ از بیسډ آن د ډبل انټري سیستم. اکاونټینګ چې دی په ډبل انټري سیستم باندې ولاړ ده. خو دا ډبل انټري سیستم کوم سیستم ته ویل کیږي؟ ګوري ډبل انټري سیستم کې چې دی ایوری ټرانزیکشن افیکټس اټ لیست ټو اکاونټس. په ډبل انټري سیستم کې هر یو ټرانزیکشن، هر یو راکړه ورکړه چې په هغې کې پیسې داخلې اوسیږي، نو دا موږ او تاسې سره حداقل دوه اکاونټونه چې دی اغېزمنوي او دوه اکاونټونه موږ سره افیکټس کوي. one account is debited and another is credited. یو اکاونټ به موږ سره ډیبټ کیږي او بل اکاونټ به موږ سره کریډټ کیږي. نو راځو واټ از د ډبل انټري سیستم. ګورئ په حقیقت کې دغه ډبل انټري سیستم چې دی دا یو میتود دی په کوم کې چې ټرانزیکشنونه دوه سایډونه لري. دغه دوه سایډونه عبارت دي د ډیبټ او کریډټ څخه، او دغه ډیبټ او کریډټ دغه دواړه سایډونه دا په دې خاطر باندې موږ او تاسې په ټرانزیکشنو کې استعمالو چې دا موږ سره دغه د اکاونټینګ ایکویشن چې موږ مخکې پې خبرې کړې دي په تیرو درسونو کې، دغه اکاونټینګ ایکویشن موږ سره مساوي حالت کې ساتي. یعنی که موږ سره $10,000 فرض مثال ډیبټ شي، نو حتما کریډټ سایډ به هم هغه لري او هغه به په کریډټ سایډ کې هم باید ورسول شي. یعنی په دې توګه موږ او تاسې دغه حساب کتاب چې دی هغه مساوات پکې مراعات کوو او هغه بیلانس پکې ساتل کیږي. همیشه به زموږ اسیټ مساوي وي د لیبلیټي پلس اونر اکویټي سره. بل هم موږ سره کی پرنسپلز دي. ګورئ فار ایوری ډیبټ دیر ماست بی ا کریډټ. هر کله چې موږ او تاسې یو ټرانزیکشن ډیبټ لرو یا یو سایډ کې موږ ډیبټ لرو، نو حتما هغه به موږ سره کریډټ سایډ هم څنګه لري به. دومه خبره ټوټل ډیبټس ایکول ټو ټوټل کریډټس. همیشه به دغه زموږ ډیبټس د کریډټ سره مساوي اوسیږي. داسې باید ونه اوسیږي چې ډیبټ فرض که 100,000 افغانۍ وي او کریډټ موږ سره به 150,000 افغانۍ وي. یعنی تفاوت پکې باید ونه اوسیږي، همیشه باید دا ایکولز اوسیږي. او دا چې موږ ایکول ساتلی شو، دا د ډیبټ او کریډټ دواړه سایټونو کې به موږ او تاسې ټرانزیکشنونه رسوو تر څو د مساوي حالت کې وساتل شي. او همدا ډول کیپس اکاونټس ان بیلانس. دغه ډیبټ او کریډټ چې دی موږ سره اکاونټونه همیشه بیلانس حالت کې ساتي، مساوي حالت کې ساتي. ګورئ په اکاونټینګ کې چې دی موږ او تاسې اصلا اکاونټونه خو ډېر زیات دي، خو هغه مین اکاونټونه چې دی 15 اکاونټونه موږ لرو. هر بزنس او هر کاروبار، که هغه کوچنی کاروبار وي او که لوی کاروبار وي، که هغه کوچنی کمپنۍ وي یا لویه کمپنۍ وي، نو دا 15 اکاونټونه به پکې حتما داخل اوسیږي. یو اکاونټ به اسیټس وي، د کمپنۍ شتمني. دوم اکاونټ به پکې لیبلیټیز وي، قرضونه، یا به په کمپنۍ قرضونه وي یا د کمپنۍ لخوا په مشتریانو به قرضونه اوسیږي. دریم اکاونټ چې دی هغه اونر اکویټي دی، اونر اکویټي. او دریم چې دی د مالک، یعنی هغه برخه پیسې چې بزنس کې دی یا د مالک حصه یا سهم. څلورم ریونیو، عاید یا انکم دی، صحیح ده. او پنځم چې دی ایکسپنسز دی. یعنی هر یو کاروبار، هر یو بزنس کې دا 15 اکاونټونه مین اکاونټونه دي، او د اکاونټینګ اساس چې تشکیلوي هم دا 15 اکاونټونه دي. دغه 15 اکاونټونو په ترو موږ او تاسې کولی شو چې مکمل حساب کتاب په دقیق او منظم شکل باندې مخ ته ویسو. ګورئ د هغه د اکاونټینګ د اکاونټ نیچر ته موږ راځو. ایسیټس دی، لیبلیټیز دی، اونر اکویټي دی، ریونیو یا انکم دی او ایکسپنسز دی. دغه 15 اکاونټونو کې چې دی ایسیټس چې کله موږ سره انکریز کیږي، نو دا چې دی ډیبټ کیږي، او که چیرې یعنی دا اکاونټ نیچر چې دی ډیبټ دی. دوم چې دی لیبلیټیز. لیبلیټي په یاد ولرئ، که چېرته لیبلیټي موږ سره انکریز کیږي دا کریډټ سایډ لري، یعنی د اکاونټ نیچر چې دی کریډټ دی. همدا ډول اونر اکویټي هم کریډټ سایډ لري، ریونیو یا انکم هم کریډټ سایډ لري، او ایکسپنسز دا هم ډیبټ سایډ لري. یعنی په دغه 15 اکاونټونو کې ایسیټس یعنی شتمني د کمپنۍ او همدا ډول ایکسپنسز مصارف د کمپنۍ دا موږ سره ډیبټ سایډ لري. که چېرته انکریز کیږي او که کمیږي به کریډټ سایډ لري. او پاتې دا درې نور اکاونټونه چې دي، دا لیبلیټي دی، اونر اکویټي دی او ریونیو دی، دا موږ سره کریډټ سایډ لري.
نو دا په یاد وساتئ فقط د ایسټس او ایکسپنسز موږ سره ډیبټ دی او دا نور موږ سره کریډټ سایډ لري ان شاء الله پریکټیکل هم به په دې درسونو باندې کار کوو فقط دا مهمه خبره ده دا په یاد ولرئ چې دا به هر ځای کې ستاسو پکارېږي اوس به شو یو ټرانزیکشن یا یو مثال به په نظر کې ونیسو ګور اگزامپل داسې دی اونر انویسټ $5000 کیش انټو بزنس دغه د کمپنۍ مالک چې دی د $15000 چې دی نغدې پیسې کمپنۍ ته راوړلې نو چې کله هم بزنس ته زمونږ او ستاسې کیش راځي پیسې راځي نو دوه اکاونټونه موږ سره افیکټ کېږي اول کیش موږ سره افیکټ کېږي کیش خپله چې دی ایسټس دی که نه نغدې پیسې موږ سره ایسټس دي ایسټس کې راځي نو کله چې ایسټس انکریز کېږي موږ مخکې وویل چې هغه ډیبټ سایډ لري نو $15000 موږ سره ډیبټ کېږي ولې برعکس کریډټ سایډ به موږ تاسو سره د اونر اکویټي نه دی د مالک سهم دا کریډټ سایډ لري ځکه هغې $15000 چې دی دغه بزنس ته راوړلی نو د هغې څخه کریډټ شو او دلته په کیش چې اسټ سایډ دی دلته ډیبټ شو نو په دې شکل باندې هر یو ټرانزیکشن چې دی دوه اکاونټونه اټلیست دوه اکاونټ افیکټډ یعنی حداقل دوه اکاونټونه به پکې حتما افیکټ کېږي ګورئ ولې موږ او تاسې په دغه ډبل انټري سیستم کې ډیبټ او کریډټ سره لرو درې دلیلونه لري انشورز اکیورسي ان فاینانشل ریکارډز په مالی ریکارډونو کې چې د دقت او صحت رامنځته کوي دوم پریونټس فراډ ان میسټیکس په مالی حسابونو کې د جعلکارۍ یا د غلا او همدا ډول د اشتباهاتو مخه نیسي دریمه خبره چې د فارمز د بیسس فار پریپیرینګ فاینانشل سټیټمنټس کله هم چې موږ او تاسې 4 فاینانشل سټیټمنټس چې راتلونکي درسونو کې په انشاءالله خبرې کوو کلاسونه پې اخلو دغه فاینانشل سټیټمنټس موږ جوړو نو د هغې په جوړولو کې هم موږ او تاسې سره لویه مرسته کوي نو په دې درې دلیلونو باندې چې دی ډبل انټري سیستم ډېر زیات مهم ده سمریز موږ د نن ورځې د درس دا شو چې ډبل انټري سیستم چې دی دا 2 سایډز لري یو سایډ به کریډټ وي او بل سایډ به هم موږ سره ډیبټ وي یعنی تاسې باید له دې وروسته په دې وپوهیږئ چې کله موږ او تاسې یو ټرانزیکشن ریکارډ کوو نو هغه کې به حتما دوه سایډه اوسیږي یا به ډیبټ وي یا به کریډټ وي یعنی یو برخه به ډیبټ وي او بل اکاونټ به کریډټ وي دوه اکاونټونه به پکې افیکټ کېږي او دغه اهمیت په دې کې دی چې موږ او تاسې سره مالي حسابونو شفافیت کې لویه مرسته کوي نو د نن دپاره زموږ دغومره درس کافي ده انشاءالله سبا به موږ تاسې په بله موضوع باندې خبرې وکړو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس فقط په همدغه ډبل انټري سیستم باندې و چې تاسې باید دا وپېژنئ او په دې باید وپوهیږئ چې هر یو ټرانزیکشن موږ سره ډیبټ او کریډټ سایډ لري او دا چې ډیبټ او کریډټ سایډ اهمیت پسې کې دی او همدا ډول پریکټیکل اگزامپلز هم ما تاسو ته یو دوه وویلې نو دا له ځانه سره یاد کړئ انشاءالله راتلونکي درسونو کې به بیا په نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړو